د کلیو بیا رغونې او پرمختیا وزارت له لوري د پکتیا ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د 103 ښوونځیو لپاره د ودانیو جوړولو چارې پیل شوې. دغه مراسمو ته له مرکز کابل د کلیو بیا رغونې او پرمختیا وزیر مجیب الرحمن کریمي هم راغلی و. نوموړي له رسنیو سره په خبرو کې ویل چې دغه پروژه د اقرا په نوم د ولسي تړون ملي پروګرام تر چتر لاندې عملي کیږي. کریمي زیاته کړه چې د ښوونځیو لپاره د دغو ودانیو په جوړېدو به 10 میلیونه ډالر لګښت راشي او چارې به د 1 کال په موده کې بشپړې شي. نن مو د 103 مکاتبو چې هغې کې 4 صنفه، 6 صنفه، 8 صنفه، 10 او 12 صنفه دغه مکاتب دي. د دې پیل مو وکړ. د دې ټولو 103 مکاتبو لپاره مونږ کابو 10 میلیونه ډالر اختصاص کړي دي او انشاءالله آغاز نن نوسه او امیدوار یو چې د کال په جریان کې دا ټول مکاتب د ولسونو پر مټ دا تکمیل سي. بل لور ته بیا د پکتیا والی شمیم خان کټوازي وویل چې اوس مهال په دې ولایت کې د 40 ښوونځیو لپاره د ودانیو په جوړېدو عملاً کار روان دی. د نوموړي په وینا د دغو 103 ښوونځیو لپاره د ودانیو په جوړېدو سره به په پکتیا کې 100 سلنه ښوونځیو ته ودانۍ جوړې شي او د سرپناه په برخه کې به شته ستونزه تر ډېره هواره شي. نیکه مرغه موږ د معرف کومه ستونزه چې لرله 2 کاله مخکې موږ تقریبا 90% ښوونځیو تعمیر نه لرلو، ولې اوس موږ په 40 ښوونځیو عملاً کار روان ده. 15 ښوونځي نور په ښارسازي کې دي چې اوس په هغه په ارزیابي کې د بلډینګ یې سوی دی او 103 ښوونځي دا موږ د ښوونځیو تقریبا 90% چې هغه تعمیر نه لرلو هغه ټول پوره کوي. کټوازي همدارنګه وویل چې راتلونکي لمریز کال کې به په زرمت ولسوالۍ کې د نجونو ټول تړلي ښوونځي د زده کوونکو د زده کړو پر مخ خلاص شي. د په وینا چې له ځایي قومي مشرانو سره وروستۍ پریکړې ته رسېدلی تر څو په دې برخه کې شته خنډونه له منځه یوسي او د زده کوونکو لپاره زده کړو ته زمینه برابره شي. له قوم سره موافقت رسېدلی دا د قوم کار د طالب هم د ملک بچی دی، د خان زوی دی، د کلیوال زوی دی او کلیوال هم د همغه طالب پلار دی. هغوی له موږ سره همدا موافقه کړې ده چې موږ ته استادان مشران استادان راته که ښځینه نه پیدا کېږي او یا علما راته په ځای باندې وګماري او همغه شرط یې موږ منو، هم همغه شرط منل سوی دی او سره هم ښوونځیو تعمیرونه ورته جوړوو. په ورته مهال د دې ولایت د ولایتي شورا ځینو غړو د اقرا پروژې په پیل خوښي څرګنده کړه. ویل چې په دې سره به ګڼ شمېر زده کوونکي خوندي سرپناه ولري. دوی په دې برخه کې د پروژې پر ښه کیفیت هم ټینګار وکړ او له اړوند ریاست یې غوښتنه دا وه چې دغه پروژه په سم ډول تطبیق کړي. دا د ولسونو یا د خلکو په ګټه دی، په دې کې د خلکو ونډه ده انشاءالله د ولسونو په قوه سره او همداسې د موږ هغه علمي کادرونو په قوه سره او بیا د ولایت د ادارې په قوه سره به په دې کې به انشاءالله څوک دریغ نه کوي. تاسو ته ډاډ درکوم د پکتیا په تاریخ کې یو بېساری ګام دی، هغه دا چې 100 سلنه د معرف خصوصا د مناسب چاپریال زمینه برابرېږي او دلته تعمیرات جوړېږي. زموږ هیله به له شوراګانو له اړوند ریاست او له وزارت څخه به دا وي چې دغه پروژې څنګه چې لازمه ده په ښه کیفیت سره ترسره شي. اوس مهال په پکتیا ولایت کې 70 سلنه ښوونځي ودانۍ نه لري او د دې سربیره یو شمېر د امنیتي او نورو ستونزو له امله د زده کوونکو پر مخ تړل شوي دي. حبیب الله سراب، میلمه راډیو، پکتیا.